سلامونه هیوادوالو، هیله د روغتیا مو په برخه وي. د رواني ټیسټ ماشین میخانیکي رسمونه او تخنیکي رسمونه بشپړ سوي دي د خیره سره. ځینې رسمونه یې بشپړ کړي دي چې هغه نور خلک د خیره سره هغه باندې کار کوي. دا هم ټوله د تخنیکي او میخانیکي ماشین رسمونه بشپړ سوي دي. دا هم رسمونه دي او دا هم هر یو جلا ځان ته رسم دی او هر یو جلا جلا ناماوې دي. او دا هم دغسې یو کاغذي شکل مې هم جوړ کړی دی چې هغه د راتلونکي لپاره یعنې فقط یو لارښوونه ده چې په دغه سټیپ باندې یا په دغه شکل باندې مخته تلای سو. اوس مې سیم راوړی دی د دې دپاره چې د سیمانو څخه دغسې یو نمونوي ماشین جوړ کړم لکه څرنګه چې اصلي ماشین وي. په دا ماشین کې به د میخانیکي تر شکل تخنیکي شکلونه هم موجود وي. پر برېښنایي برخه باندې لا کار کوم. تر اوسه لا د ماشین برېښنایي برخه نه ده بشپړه سوې. د هغه رسامیانې کوم، شکلونه جوړوم، شیان جوړوم. نو وروسته به د هغه هم یو برېښنایي شکل به هم موجود وي، یعنې میخانیکي، تخنیکي او برېښنایي درې سره شکلونه به جوړ وي. او دا ټوله دلته هم یوشتمه په ویډیو کې هم ثبتوم. فقط د یو لنډو معلوماتو د شریکولو لپاره مې دا کوچنی کلیپ د کار په منځ کې در سره شریک کړ، په دې خاطر چې د روغتیا وزارت چې کوم علمي، تخنیکي او مسلکي بورډ یا مجلس جوړي تر څو د ماشین موضوع وڅېړي او خپل هغه نظر وړاندې کړي. نو هغه بورډ لا تر اوسه نه دی بشپړ سوی، ځکه د مختلفو اداراتو څخه خلک راټولوي او بیا د کښېنو بحث پر کوو. زه خپله موضوع وړاندې کوم او ماشین موضوع وړاندې کوم که چیرې د دوی په فکر د صحیح اړخه څخه کومه ستونزه نه وه. نو د خیره سره مخته به ځو. د عملي ماشین کار به هم را شروع کوو تر څو د روغتیا وزارت څخه راووځم. دا رواني ماشین چې د رواني ناروغانو ټیسټ کوي، په دې ټیسټ کې به له 10 نه تر 50% پورې په ساده همدا ماشین ته په راتګ او په دې ماشین په معاینې باندې د ناروغ درملنه کیږي. او نوره درملنه که چیرې یو ارواپوه د دې ماشین له طریقه څخه د یو رواني ناروغ معاینه کوي، نو هغه به ډېرې ساده حل لارې پیدا کوي او هغه ساده حل لارو په اساس به ډېر عادي درمل رواني ناروغ ته ورکوي او هغه به ورسره جوړېږي. فقط د همدغه لنډو معلوماتو د شریکولو لپاره مې د کار په جریان کې کوچنۍ ویډیو در سره شریک کړله، ځکه اختر را روان دی، زه خپل په کارونو بوخت یم. خو تر څنګ د تفریح میلې هم ورسره کوو، ځکه چې